هم در څخه خور خاله عمه یا هم په ټوله کې خپلوانو چا در څخه ګیله کړې ده چې ولې زموږ کور ته نه راځي یا زنګ راته نه کوي یا هم مسج راته نه کوي. زما په نظر دا یوه مهمه اجتماعي مسله ده او موږ او تاسو انسانان ټولنیز مخلوق خلق شوی او موږ اړتیا لرو چې یو بل سره اړیکې وپالو، د دوستۍ اړیکې، د خپلوۍ اړیکې له یو بل سره وپالو. په دې سره زموږ او ستاسو منځ کې مینه او محبت زیاتیږي، زموږ اړیکې پراخیږي، زموږ اړیکې غښتلي کیږي او موږ کولی شو چې په ښه ورځ کې هم د یو چا تر څنګ اوسیږو او په بده ورځ کې. لیکن یو مسله په دې منځ کې شته چې دغه وخت د دنیا داسې شوی دی، په اوس وخت کې موږ او تاسو خلک ډیری مصروفه وي، کار کوي، سل جنجال او روزګار ور په غاړه وي. نو دلته د مسأله د ګیلو او د حق د خبره د خپلوي او د دوستانو په منځ کې راځي. لیکن مهمه مسله دا ده چې دواړه جانب موږ باید یو بل درک کړو، د یو بل وضعیت ته په کتو باید ګیله ترې وکړو. او د بل اړخ لپاره ښه خبره دا ده چې اوس سهولتونه دي، امکانات دي، د اړیکو د روابطو د انټرنیټ دنیا ده او په ډېرې اسانۍ سره موږ او تاسو یو بل سره اړیکه نیولی سو، د یو بل پوښتنه کولی سو، د یو بل حال اخیستلی سو. نو په دې سره به موږ او تاسو د یو بل زړه ته خوشحالي ورکو. زه شخصا ډېر خوشحالیږم چې یو دوست یو خپلوان ما سره اړیکه ونیسي او زه چې کوم دوست سره اړیکه نیسم زموږ چې کله خبرې کیږي یو ډېر ښه احساس پیدا کوم. او زما په نظر موږ او تاسو انسانانو ژوند چې دی، زندگی چې ده، په همدغو اړیکو باندې آباده ده، روغه ده او په همدغه اړیکو باندې ژوند روان دی. نو کوشش وکړئ چې اړیکې مه پرې کوئ بلکې ویې پالئ له خپلو دوستانو سره او په ډېره ښه توګه یې وپالئ. د همدې موضوع په تړاو راته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف تر سترګو سو او غواړم چې تاسو سره حتما شریک کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي هغه عبادت چې ثواب یې تر ټولو ژر او ګټور دی په رسېدو کې هغه د خپلوۍ پالل دي. ان تر دې که چېرته مثلا په دې کورنۍ کې څوک ګناهګار وي خو الله تعالی به د دې خپلوۍ د پاللو عادت ولري، الله تعالی به ورته اجر ورکړي، د دوی په کور کې به برکت واچي، شتمني به زیاته سي او په کورنۍ کې د دوی شمیر به زیات سي. نو دا په دې معنی ده چې د خپلوۍ پالل یو ډول عبادت دی او یو ډول ښه او نیک عمل دی. نو ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو تشویقوي تر څو د دوستۍ روابط وساتو. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله.